السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا بكم. أرحب بكم جميعا د عربي زده آنلاین مرکز ته راغلاست. دا د موږ نن نسم درس دی. درس پیلول نه مخکې تاسو نه هیله کوم چې یوټیوب کې عربیک پښتو اکیډمي چینل سبسکرایب او د زنګ علامه کلیک کړئ او فیسبوک کې زمونږ ورځنۍ جملې چې موږ تاسو ته خبرو. اوس خو تاسو ویلې چې باید درسونه زیات شي، اوس تاسو ته جملې زیاتې هر ورځ جوړوم. نو تاسو نه هیله کوم چې دا فیسبوک البته تاسو هر یو باید دا هر درس 3 ګروپونو کې شیر کړئ تر څو د عربي مینوال نور هم زیات شي. ان شاء الله موږ د خدمت نیت کړئ، نو تاسو هم د خدمت نیت وکړئ. نو خپل درس پیلو. الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. درس 98 صفحة ده. الدرس السابع. أسأل وأجيب كما في المثال. سؤالكم أو جوابكم څنګه چې په مثال کې راځي. كم معلما في الفصل. كم معلما في الفصل. په ټولګي کې، فصل ټولګي ته وایي، صنف. په ټولګي کې څو استادان دي یا معلمان دي. په ټولګي کې څو معلمان دي. كم څومره معلما استادان في په الفصل ټولګي. په ټولګي کې څو معلمان دي. في الفصل معلم واحد. په ټولګي کې یو معلم دی. في الفصل په ټولګي کې معلم استاذ واحد یو. نو معنی دس کېږي په ټولګي کې یو معلم دی. كم طاولة في الفصل. څو میزونه دي په ټولګي کې. په ټولګي کې څو میز دي. طاوله میز ته ویل کېږي. في الفصل 9 طاولات. في الفصل په ټولګي کې 9 طاولات، 9 میزونه دي. 9 میزونه دي. طاوله مفرد، طاولات جمع. اوس دلته نمونه ورکړی، تاسو باید کم استعمال. کم کرسیان فی الفصل. په صنف په ټولګي کې څو چوکیګانې دي. کرسیان چوکۍ، کرسیون چوکۍ ته وایي. کم کرسیان فی الفصل. فی الفصل 8 کراسي. نو په صنف کې 8 چوکیګانې دي. کم سبورة فی الفصل. په ټولګي کې څو تختې دي. في الفصل سبورة واحدة. كم نافذة في الفصل. ټولګي کې څو کړکیګانې دي. في الفصل 3 نوافذ. نافذة مفرد، کړکۍ، نوافذ کړکیګانې. في الفصل 3 نوافذ. أسأل أو أطرح سؤالا باستخدام كم. وسوال کوم یا مطرح کوم. سوالا سوال په استعمالولو د کم سره. كم كتابا، كم قلما، كم دفترا، كم مساحة، كم براية في الحقيبة. نو دا نفس امغه مخکې چې تیر شو امغه سی وای. دلته دا تمرین کې تاسو ولیکئ. كم كتابا في الحقيبة. دلته اعلان دی بیا تاسو ته ویل دي چې حقيبتك، حقيبتك، حقيبتي، حقيبته، حقيبة اسم ورسره ولا حقيبة. كم حقيبة كم كتابا في الحقيبة أحمد. دي أحمد په بای کې څو کتاب دي. کم دفترا فی الحقیبه. په بکس کې څو کتابچې دي، دفتر دي. مستر، خطکش وغیره. نو دا مهمه نه ده، تاسو خپل جملې جوړوئ شئ. نو راځو خپل نوې درس ته. الاحرف ز س صاد. اول ز وایو. زرافه. زرافه. تاسو نه هیله کوم چې زرافه د حیوان ته پښتو کې څه شی وایي. هیله کوم کومنټ کې ولیکئ. زرافه ته پښتو کې څه وایي کومنټ کې هیله کوم ولیکئ. دویم جزر. جزر تاسو پوهیږئ. خبز. خبز ډوډۍ. خبز ډوډۍ. بل سین. سوق. سوق بازار. سوق بازار. د سوق په اړه کې یو حدیث ماته یاد راغی. کله چې بازار ته ځئ، بازار ته چې کله ځئ، څلورمه کلمه وایي: لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت ابدا ابدا ذو الجلال والاكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير. او په لنډه توګه چې دا فکر کوم هغه هم صحیح ده. سوق، بازار، مدرسه، ښوونځی. دبوس. دبوس دغه هغه ته ویل کېږي. موږ سنجاق ورته وایو. سنجاق ستنې غوندې شی ده، په سر باندې زیاتره
مدرسو کې بم کتلی کنه دیوالونو کې ورقو کې ورقه چې باندې نو دا پی وਹੀ نو د بوز دی ته ویل کیږي. صاد صف ټولګي. حصه حصه ته ویل کیږي. سوس چورګوړی. سوس البته د چرګي بچی ته وای د هغه وخت نه چې پیدا شي تر 3 میاشتو پورې هغه ته سوس ویل کیږي. سوس چورګوړی. دا مامغه دي الاحرف ذا سين صاد لند اوازونه او اوږده اوازونه سره. ذا ګوره دا زبر زیر پیش ذا زي زو او چې الف ور سره راشي ذا زي زو مثلا غزال همدغه سا سي سو سا سي سو سر سور ګوره ور سره راغی سور همدغه صاد صا سي سو صا صي سو سر مصير ګوره ور سره راغله. دا لاندې اوږده اوازونه ول. استمع و اميز الصوتين و اورم او صرف د دې تمیز د اوازونو کو معنی مهمه نه ده. صرف تاسو سین او صوت مابین کې تاسو باید فرق وکړئ ځکه په یو عربي کې په یو حرف سره معنی فرق کوي. ګوره صمت صمت سامع صام سوس صفر سليل صليل أسر سرير سرة صوم صيف نو دا صرف تمیز دی او هغه مهمه نه ده. معنی صرف تاسو باید عربي کې تاسو سین او صاد باید مخرجونه چا چې تجوید ویلي هغه ښه ادا کولای شي. البته زم تجوید کې دومره ماهر نه یم نو تاسو صرف د دې باید تاسو خپل هغه وکي تمیز وکړئ شي. نو الدرس الثامن اتم درس اقرأ العبارات والآتية وهذا لانديني عبارتنا الولم دا کوم چې راځي دي ته آتية روان. هذه حقيبة زرقاء د دې معنا نه کوم ذکر رنگونو معنا ما په تیر درسونو کې کړی دا باید تاسو خپل وکي. هذه حقيبة زرقاء تقريبا البته شپاړسم درس وګورئ هغه کې ما د رنگونو هغه کړی. هذه حقيبة زرقاء هذه الحصة الخامسة دا ځکه نه کوم چې ځکه تیر درسونه باید تاسو خپل تکرار کړئ. هذا كرسي أصفر هذا قلم رصاص هذا كتاب أزرق هذا هو الدرس الأول دا لومړی درس دی. هذا خبز أبيض دا سپینه ډوډۍ ده. هذا باب الفصل دا د ټولګي دروازه ده. نو دا موي اصل الحروف اللي يكون الكلمه هو وصل كده حروف چې کلمه تکمیل شي. ګوره ح صاد ت حصه ده أزرق سأل مدرس فصل سور السبت صفير صديق مقصف صورة سبورة. نو دا زمونږ نننی درس هیله کوم چې یاد شوی مو وي. که څه پوښتنه وي هیله کوم کومنټ وکړئ. تاسو نه هیله بیا هم کوم چې فیسبوک کې درسونه ګروپونو کې شیر کوئ او یوټیوب کې زمونږ چینل دوستانو سره شیر کړئ او سبسکرایب هم کړئ او ویډیوګانې هم لایک کوئ. نو که څه پوښتنه یا پیشنهاد وي هیله کوم کومنټ کې کولای شئ. نو د نورو درسونو په هیله بیا هم تر بل درس پورې تاسو په لاس سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.